تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې پاکستاني جنرالان د خپلو شخصي ګټو لپاره د بېګونه افغانانو د وینو پر بهولو او لوبو کولو عادت شوي دي او پایلې به خورا خطرناکې وي. بلخو بیا منظور احمد پښتین په خوست او ننګرهار د پاکستاني بریدونو په غبرګون کې ویلي دي چې د ماشومانو وژنه د ترهګرۍ تر ټولو ناوړه بڼه ده. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستاني طالبانو تحریک وایي چې پاکستاني پوځ د خپلو ناکامیو پټولو لپاره بېلابېل تکتیکونه کاروي. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر خوست او ننګرهار ولایتونو د پاکستان د تېرې شپې هوایي بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نقض او ظالمانه عمل بللی دی. دغه ډله وایي د پاکستان پوځ د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره له بېلابېلو تکتیکونو ګټه اخلي. تحریک طالبان پاکستان په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د دوی له لوري له ستونزو سره مخ شوی او حکومت یې هڅه کوي چې د خپلو ځواکونو د ناکامیو د پټولو لپاره له بېلابېلو تبلیغاتي چارو استفاده وکړي. تحریک طالبان پاکستان هم دغه راز د پاکستان هغه راپورونه هم په کلکه رد کړل چې ګواکې په افغان خاوره کې د دوی او نورو وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي او هم دغه راز یې په ډاګه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه او غړي یې په پاکستان کې حضور لري. په اعلامیه کې د پاکستان د دغو بریدونو له امله اوښتې مرګ ژوبلې ته د نړیوالو پر چوپتیا هم نیوکې شوي دي او دغه چوپتیا یې غیر مسؤلانه عمل بللی دی او هم دغه راز یې د دغې پیښې پر کره څېړنې هم ټینګار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان زیاته کړې چې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه په دوامداره توګه جنگي جنایتونه ترسره کوي او په باور یې پاکستاني جنرالان د خپلو شخصي ګټو لپاره د بېګونه افغانانو د وینې پر بهولو او لوبو کولو عادت شوي دي، خو پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. بلخو بیا منظور احمد پښتین په خوست او ننګرهار کې پاکستاني بریدونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د ماشومانو وژنه د ترهګرۍ تر ټولو ناوړه بڼه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خوست او ننګرهار کې د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې وایي د ماشومانو وژنه د ترهګرۍ ضد عملیات نه بلکې په خبره یې د ترهګرۍ تر ټولو ناوړه بڼه ده. د منظور احمد پښتین په خبره یوازې ننګرهار او خوست ولایتونه نه دي بلکې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ دغه راز عام وګړي په نښه کیږي. د پښتنو د حقونو دغه فعاله ویلي دي د یوه آزاد هیواد په توګه باید د افغانانو وینه او اوښکې او عبرو دومره اسانه نه وي چې هره ورځ یې د کډوالو په نوم په کورونو ورننوځي، په زوره یې وشاړي او بیا په خپل خوست او ننګرهار کې هم په بامونو شهیدان ورته شهیدان کړي او کورونه یې ورته وران کړي.